ځانګړې مرکه اتحاد په دې خپرونه کې ستاسو ستونزې، غوښتنې او وړاندیزونه له اړوندو مسؤلینو سره شریکوو. هر پنجشنبه له زابل ملي رادیو څخه ځانګړې مرکه. د ستر واکدار په ستر او پاکنامه د زابل د ملي رادیو قدرمنو اوریدونکو په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. دوستانو، تاسو همدا شیبه د زابل ملي رادیو څخه ځانګړې مرکه اورئ. په مرکه کې راسره دروند میلمه د زابل ولایت مرستیال والي محترم مولوي محب الله حماد صاحب راسره دی. خپرونه تر پایه واورئ. دوستانو، په دې وروستیو کې تاسو په جریان کې چې له ګاونډي هیواد پاکستان څخه یو شمېر کورنۍ زابل ته هم راغلي دي، نو د همدې موضوع د لا ښه وضاحت لپاره او د دې ترڅنګ هغه خدمات چې دلته د اړوند کمیټو لخوا ورته وړاندې کیږي د ولایت مقام تر رهبرۍ لاندې، په دې تړاو باندې د جناب مامي صاحب سره مرکه کوو، په دې هیله چې د خپرونې تر وروستیو شیبو راسره مل پاتې شئ او د خپرونې ویان هم محمد نعیم ستوری. جناب مامي صاحب، ستړي مه شئ او کور مو ودان. ډېره مننه چې موږ ته مو وخت راکړئ. الله خوشحاله که تاسو ته هم کور ودانۍ وایو، ښه راغلاست درته وایو، دفتره پورې راغلاستئ او په دغه هغه باندې چې ولس ته معلومات ورکړئ. تاسو ته او د تاسو ټولو اوریدونکو ته نیک سلامونه تقدیموم. کور مودن جناب مامي صاحب، چون تاسو بهتره په جریان کې یاست او د دا کمیټو په راس کې هم تاسو په خپله ستاسو تر رهبرۍ لاندې دلته اړوند کمیټې فعالیت لري د مهاجرینو په برخه کې. په دې وروستیو کې هم زیات شمېر کورنۍ زابل ته راغلي دي د ګاونډي هیواد پاکستان څخه. په ټوله کې د همدغه کمیټو په تړاو باندې که معلومات دوستانو ته ورکړئ چې دوی په کوم برخو کې فعالیت لري، د مهاجرینو سره دوی په کوم برخو کې همکاري کوي. دلته د مشرتابه لخوا یو طرز العمل جوړ شوی د مهاجرینو په اړه باندې چې هغه 12 کمیټې ورته جوړې شوي دي او د هرې کمیټې دپاره له مختلفو وزارتونو په مرکز کې او په ولایاتو کې د ریاستونه او امیریتونه هغه نمایندګان پکې اخیستل شوي دي او بل تقریبا 12 کمیټې دي او هر کمیټه چې د خپل طرز العمل لري او دغه طرز العمل مطابق د خپل اجرات او فعالیت ترسره کوي. تاسو تیره ورځ خپله هم پر ذکر شي ته تللي واست، نو هلته تاسو د دغه کمیټو څخه څارنه وکړه، نظارت مو وکړئ او هلته د مهاجرینو تګ و راتګ او هلته بودوباش څنګه و؟ موږ تیره ورځ هلته فرضي کشت سفر درلود. هلته ما د اصل مقصد هم هلته د مهاجرینو د کمیټو لیدل ول، د هغوی څارنه وه، د هغوی د فعالیت نه څارنه وه چې هغوی څومره فعالیت کړی ده او کوم قسم خدمات یې اماده کړي دي مهاجرینو ورونو ته، د هغوی نه م څارنه وکړل. الحمدلله هلته داسې خاص ستونزه او مشکل هم نه و. تر خپله وسه پورې هره کمیټې هغه خپل خدمات وړاندې کړي ول او په خدماتو باندې بوخت ول. اما داسې د مهاجرینو په هکله باندې هلته د پاکستان هیواد چې کوم تصمیم لري چې په دغه ساحه کې له دغې لارې چې د مهاجرین راړی، نو شاید چې نن هغه سلسله یې پیل سي او شروع ورباندې وسي او د مهاجرینو راتګ شروع سي. پرون فقط یوه کورنۍ راوښتې وه، باقي نورې کورنۍ تر اوسه پورې نه وې راوښتې په دغه تېره هفته کې. او تر هغه نه مخکې په مختلفو ورځو کې مختلفو طریقو سره مثال هغه کورنۍ راوښتلې مهاجرین تقریبا تر 70 او تر 80 پورې دغسې کورنۍ په دغه لار باندې راوښتې دي. خو دغه سلسله کیدای شي اوس په دې لنډ وخت کې انشاءالله زیات جریان پیدا کړي. همدغه کسان چې په لسګونو کورنۍ تر اوسه پورې راوښتي دي او خپل ولایت ته راغلي دي، زابل ولایت کې مېشت شوي دي، دوی ته تاسو د ژوند کولو کوم سهولتونه اماده کړي؟ دوی دپاره موږ خپل تصمیم دلته موقت کیمپ چې ورته وایي هغه کې دوی مېشت شوي ول. کله چې دلته خپل ترتیب او طریقه یې برابر شول، له هغه نه وروسته هغه خپلو کلیو ته او خپلو بانډو ته او خپلو سیمو ته واستول. د ټرانسپورټه پورې انشاءالله هغه ټول آمادګي ورته نیول شوې وه. نو فلحاله پورې مثال دوی هغه خپلو کلیو او قریو ته تللي دي. کومې داسې اساسي ستونزې دي د مهاجرینو په برخه کې چې تاسو یې مثلا په تشویش کې اچولي یاست، یا تاسو هم د لوړپوړو مسؤلینو سره په جریان کې یاست تر څو پورې هغوی ته د حل لاره پیدا کړئ؟ کوم داسې مسایل شته؟ تر اوسه پورې داسې خاص ستونزې سره نه یو مخ شوي، خو ژمی را روان ده، طبیعي خبره ده چې یخ وي او تکلیف وي، زحمت وي.
نو په یخ او باران او واوره په دې وخت کې پوه شولې مهاجرین شاید په تکلیف باندې شي، خو تر اوسه پورې موږ هغه انشاءالله خپله آمادګي ورته نیولې ده، امید لرو چې انشاءالله مشکلات به نه رامنځته کېږي، خو بیا هم ژمی ده، طبیعي خبره ده چې خامخا به یو څه ناڅه دغه مهاجرین ورونه مشکلاتو کې د عامې روغتیا ریاست هم په همدغه کمیټو کې تاسو دنده ورکړې ده تر څو پورې په دې کې هغه خپل مسؤلیت ترسره کړي. تاسو کله هم د دوی څخه راپور اخیستی دی چې هلته د همدغه مهاجرینو د ماشومانو یا هم د هغوی د میرمنو یا هم پخپله دلته په مهاجرینو کې داسې کسان هم شته چې هغه د لوړ سن کسان دي، د هغوی روغتیایي حالت څنګه وي؟ هلته موږ د صحي خدماتو کمیټه لرو چې په خودي سره د صحت عامې ریاست هلته خپل خدمات مخته وړي، خپل ټیمونه یې استولي دي او هلته باقاعده کلینیک ورته جوړ کړی په موقت کیم کې، او الحمدلله تر اوسه پورې په لسګونو خلک یې ناروغان مثال تداوي کړي دي. په دې کې زنانې هم شته او ماشومان هم شته او سپین ږیري هم شته، هغوی دپاره مختلف بخشونه لري، هلته مختلف ډاکټران دي او خپل فعالیت او خپل کار ښه روان کړی ده. تېره ورځ هم چې موږ هلته سفر درلود، ما خپله د دوی د صحت له کلینیک نه نظارت ترسره کړو چې هلته دوی هغه کلینیک چې کوم جوړ کړی و بستریز کلینیک هغه ښه مجهز و، الحمدلله داسې خاص مشکلات موږ نه دي د موږ تر سترګو سوي نه دي، نو خو هلته هغه ماشومانو تداوي هم روانه و، هغه مو هم وکتل او د زنانو تداوي هم روانه و، هغوی مو هم له نږدې وکتل، څارنه مو کوله. الحمدلله تر اوسه پورې داسې مشکلات راغلي هم نه دي، خو خپل هغه صحي خدمات چې کوم ټیم ده هغوی انشاءالله هغه په ښه طریقه باندې هغه کار روان کړی. د همدغه کمیټو څخه تاسو په څو ورځو کې یو ځل راپور اخلئ؟ موږ روزانه له کمیټو نه راپور اخلو، هره کمیټه په هغه خپل بخش کې په خپل وخت کې په خپله طریقه باندې مثال دی راپور راکوي، بیا هغه راپور موږ یو ځای کوو، بیا یې په مجموعي ډول باندې هغه راپور مرکز کمیټې ته استوو. په مرکز کې یا هم په ولسوالۍ کې داسې مهاجر شته چې تاسو کمیټه د هغوی سره په جریان کې او هغوی ته د ډوډۍ بندوبست کوي، د اوبو بندوبست کوي، چون د هغو تر اوسه پورې هغه خواري و غریبي و کاروبار سیستم هم نه دی معلوم، هغوی لاسنیوي ته اړتیا لري. تاسو په دې د دوی سره په جریان کې یا مو هم کله د کمیټو سره راپور اخیستی دی چې دوی ته یې ډوډۍ برابره کړي؟ داسې مرکز کې په ولسوالیو کې کومه مهاجرین ورونه راغلي دي هغوی ته خو په هغه دروازې طریقې سره راځي موقت کیم کې هلته دوی مېشت کېږي، بیا دوی ته هغه پوره شی ورکول کېږي، تقریبا د یو 2 میاشتو شی خو حتما دوی ته ورکول کېږي. او باقي داسې دلته کوم راغلي دي مرکز ته، مرکز کې مو هم له دوی سره مثال همکاري او کومک کړی ده او د ډوډۍ او د دې شیانو بندوبست مو هم ورته کړی و، او بیا وروسته استولي د دوی هغه خپلو سیمو ته خپلو علاقو ته، خو په ټولو مؤسساتو باندې مجموع کې موږ غږ کړی ده، او بالخصوص په دغه څو مؤسساتو باندې چې هغوی موږ سره وعدې هم کړي دي، او تقریبا انشاءالله په اول قدم کې به دوی مهاجرین نیسي چې هغوی سره به کومکونه کوي، او په دوم قدم کې بیا نور هغه غریب ولس یې ده چې هغه دلته غریبان دي او بیچاره خلک دي او هغوی چې نه لري هغوی سره به هم انشاءالله کومک. په ټوله کې تاسو ته دا کمیټو معلومات درکړي دي چې څومره کورنۍ په دقیق ډول باندې تر دا مهاله پورې زابل ته راغلي دي؟ زابل ته یو خو له زنځیر بارډر له لارې او دوم د سپین بولدک یا د تورخم له لارې یا له نورو مختلفو لارو نه، نو مختلفې کورنۍ راغلي دي، او داسې د بارډر لارې چې کومې کورنۍ راغلي دي تقریبا تعداد به یو 89 ته رسیږي، تقریبا خبره کوم انشاءالله دومره تعداد ته رسیږي، او باقي چې له مختلفو لارو راغلي دي نو یغو تعداد اوړي. دغه کسان جناب معاون صاحب چې راغلي دي او ځوانان هم په دوی کې پکښې دي، ښه د انرژي او د وړتیاوو هغه خلک پکښې دي چې هغه په دفتر کې په منظم ډول باندې کار کولی شي، یعنی د دوی ته د کار کولو کوم طرزالعمل تر اوسه پورې راغلی دی چې پر کومو معیارونو باید دوی برابر شي په ادارو کې استخدامیږي؟ د دې لپاره طرزالعمل جوړ شوی ده چې هغه به انشاءالله په لنډ وخت کې په هغه باندې هم کار شروع شي، ځکه تر اوسه پورې خو د انتقال پروسه ده، چې کله د انتقال پروسه یې ختمه شي بیا به د دې لپاره هغه ټول سیستمونه برابر وي انشاءالله. دایمي میشت مهاجرینو دپاره چې کومه کمیټه جوړه ده هغوی په دې کې مثال خپل رول به لوبوي چې هغوی ته به خپل هغه کوي، په دې کې د حج اوقافو د معارفو د صحت عامې هغه ټول ریاستونه یا ټول وزارتونه په دې هغه کې داخل دي، هغوی په خپل خپل بخش کې مثال د دپاره همکاري او ترتیبونه برابروي کومک، او دغسې د استخدام پروسه چې کومه ده هغوی چې کوم اسناد دي هغه اسناد ته په کتو باندې بیا د دوی هغه اسناد ارزیابي کېږي او بیا به دلته په اداراتو کې د دوی هغه
استخدام پروسه شروع کیږي ان شاء الله. هغه کسان چې دلته راځي د هغوی د بودوباش لپاره دلته کوم ښارګوټي ورته په نظر کې لري، کومې نمرې ستاسو د دایم دپاره دوی پر هغو باندې استوګن سي؟ هو کې دلته د مهاجرینو ښارګوټي په نوم باندې موږ ښارګوټی لرو او تقریبا پروسه یې تر ډېره حده پورې خلاص سوې هم ده، خو بیا هم موږ مخکې شپو کې تقریبا 13 هفته کې موږ د اجوالي صاحب په شمول باندې موږ هلته سفر درلود، هغه ساحه مو وکتله، منطقه مو وکتله، د هغوی دپاره مکمل ترتیب جوړ کړو، پلان هم ورته جوړ کړو. نو انشاءالله په نظر کې لرو چې د مهاجرینو دپاره د اوسېدا دپاره دغه ځای چې ده مناسب ده. نو د مشرتابه د هدایت سره سم به انشاءالله هغوی ته به نمرې ورکول کېږي، هغه ښارګوټی به پرمختګ کوي انشاءالله. کور مودن درنو دوستانو، د اوس لپاره هم یو لنډ ځنډ ته راځو، له ځنډ وروسته مو بیا هم ملتیا وکړه. راسې کړو وطن هېواد دا زموږ مسلمان هېواد، دا د هر افغان هېواد، دا د هر افغان هېواد، حق د دې هېواد پر موږ ماشوم او هر یو ځوان لري، نوم قدرت جهان لري، نوم قدرت جهان لري. راسې کړو وطن هېواد دا زموږ مسلمان هېواد، دا د هر افغان هېواد، دا د هر افغان هېواد، حق د دې هېواد پر موږ ماشوم او هر یو ځوان لري، نوم قدرت جهان لري، نوم قدرت جهان لري. دا هېواد به تل ساتو، دا بلاکه ګل ساتو، دا بلاکه ګل ساتو، دا هغه پر موږ حق لري، هر یو بې مرچل ساتو، هر یو بې مرچل ساتو. دا هېواد به تل ساتو، دا بلاکه ګل ساتو، دا بلاکه ګل ساتو، دا هغه پر موږ حق لري، هر یو بې مرچل ساتو، هر یو بې مرچل ساتو. دا هېواد په واړه لښکرونو کې زمریان لري، نوم قدرت جهان لري، نوم قدرت جهان لري. راسې کړو وطن هېواد دا زموږ مسلمان هېواد، دا د هر افغان هېواد، دا د هر افغان هېواد، حق د دې هېواد پر موږ ماشوم او هر یو ځوان لري، نوم قدرت جهان لري، نوم قدرت جهان لري. دا زموږ د وحدت کور دی، دا زموږ د عزت کور دی، دا زموږ د عزت کور دی، ساتو به په خپل وجود، دا زموږ د ملت کور دی، دا زموږ د ملت کور دی، دا زموږ د وحدت کور دی، دا زموږ د عزت کور دی، دا زموږ د عزت کور دی، ساتو به په خپل وجود، دا زموږ د ملت کور دی، دا زموږ د ملت کور دی. دا هېواد تاریخ او یو شنم او یو نشان لري، نوم قدرت جهان لري، نوم قدرت جهان لري. راسې کړو وطن هېواد دا زموږ مسلمان هېواد، دا د هر افغان هېواد، دا د هر افغان هېواد، حق د دې هېواد پر موږ ماشوم او هر یو ځوان لري، نوم قدرت جهان لري، نوم قدرت جهان لري. دا د مظلومانو کور، دا د شهیدانو کور، دا د شهیدانو کور، دا هېواد ځپلی دی، دا د غریبانو کور، دا د غریبانو کور، دا د مظلومانو کور، دا د شهیدانو کور، دا د شهیدانو کور، دا هېواد ځپلی دی، دا د غریبانو کور، دا د غریبانو کور، دا هېواد په غېږ کې ابدالي او میرویس خان لري، نوم قدرت جهان لري، نوم قدرت جهان لري. راسې کړو وطن هېواد دا زموږ مسلمان هېواد، دا د هر افغان هېواد، دا د هر افغان هېواد، حق د دې هېواد پر موږ ماشوم او هر یو ځوان لري، نوم قدرت جهان لري، نوم قدرت جهان لري. خپله بې ساتنه کړو، خپله بې پالنه کړو، خپله بې پالنه کړو، دا موږ ته حاجت لري، ټول بې درملنه کړو، ټول بې درملنه کړو، خپله بې ساتنه کړو،
خپلې بې پالنه کړو خپلې بې پالنه کړو دا موږ ته حاجت لري ټول بې درملنه کړو ټول بې درملنه کړو الفت سباونه مشایخ او عالمان لري نوم پدرس جهان لري نوم پدرس جهان لري دا سکړو وطن هیواد دا زموږ مسلمان هیواد دا د هر افغان هیواد دا د هر افغان هیواد حق د دې هیواد پر مړ ماشوم او هر یو ځوان لري نوم پدرس جهان لري نوم پدرس جهان لري درنو دوستانو او محترم اوریدونکو بیا هم ستړي مسئ تاسو ځانګړې مرکه اورئ په مرکه کې را سره میلمه د زابل ولایت مرستیال والي محترم الحاج مولوي محب الله حماس صاحب دی په دې هیله چې خپرونه تر پایه واورئ جناب معاون صاحب رابسو دې ته چې هغه ماشومان چې د مهاجرو سره دي او د هغوی د فامیلونو اړوند د دوی د تعلیم مکم غم خوړلی دی په دا کمیټه کې د پوهنې ریاست مسؤلین هم شته اوکې ما مخکې په اول ابتدا کې خبره کړې چې دې لپاره 12 کمیټې جوړې شوې دي او 12 کمیټې چې هر کمیټې ته خپل طرز العمل ورکړل شوی دی او دغه طرز العمل مطابق دی خپل کارونه روان کړي په دې کې یو د پوهنې ریاست هم شامل ده او پوهنې ریاست چې دغه وظیفه او هغه دا ده چې د مهاجرینو ماشومانو ته د هغوی اولادونو ته په صحیح طریقه باندې په صحیح معنا باندې هغه د تعلیم خدمات مهیا کړي او برابرې کړي تر څو هغه له تعلیم نه برخمن شي او په دې باندې کار روان ده الحمدلله تر اوسه پورې داسې ستونزه هم نه ده راغلې او امارت په دې هڅه کې ده او لټه کې ده چې دوی د تعلیم دپاره هغه طریقه او ترتیب جوړ شي کوم تجاران تر اوسه پورې راغلي دي چې تاسو یې په جریان کې کړي یاست او دوی دې ته لیوالتیا ښوولې چې د مهاجرینو لاسنیوی وکړي څوک پیدا شوي دي تر اوسه هوکې دلته موږ سره بعضې تجاران همکاري او مرسته کړې ده کومک یې کړې ده خاص کر د باډر په ساحه کې د خپل خوراکي توکي او خوراکي مواد راوړي دي چې هلته مثال موږ هغه کورنیو ته او چې کوم مهاجرین راوړي هغوی سره هم کومکونه همکاري کړي دي نو بعضې تجاران ورونه شته چې هغوی موږ سره همکاري او کومک کوي خو بیا هم په ټولو تجارانو ورونو باندې غږ کوم چې دا پروسه خالص تاسې د امارت په مسؤلینو باندې مه پرېږدئ ځکه دا ابغانان دي او د ستاسو ورونه دي نو د خپل ورور باید لاسنیوی وشي چې په هره طریقه باندې چې دی هغه سوال او فقر او دې شیانو ته محتاج هم نه شي او تر خپل وس پورې هغه مهاجرینو سره ښه کومک سوی وي او د هغه د ژوند ته ښه کتنه سوي او په ټوله کې نور د مؤسساتو له طریقه هم مرستې کېږي تر اوسه پورې چا ټټه کولی دی مؤسساتو سره موږ مجلسونه کړي دي په مختلفو برخو کې او له هغوی په مختلفو برخو کې مثال موږ سره د کومک او د همکاري غږ کړی ده نو امید لرو انشاءالله یو څه سوي دي یو څه روان دي هغه نن هم موږ یو مؤسسې سره خبره کړې وه چې هغوی سروې کوي او بیا نغدي کومک او مرسته ورسره کوي نو په دې کې به انشاءالله هغه مهاجرین حتما نیول کېږي هغوی سره به کومک کېږي جناب معاون صاحب تېره ورځ مو یو مجلس درلودی د رهنمایي معاملاتو سره د دغه مجلس په تړاو که دوستانو ته معلومات ورکړي او وروسته به راسو چې په دې برخه کې هم خلک څه کولی شي د رهنمایي معاملات له مسؤلینو سره موږ دلته مجلس درلود او هغوی هم راغوښتي ول د عدلي ریاست له طریق نه او دلته د عدلي رئیس صاحب هم موږ سره حضور درلود چونکې چې هغوی نه مو غوښتنه دا وه چې تاسې د کرایې د مهاجرینو دپاره نورې هم ټیټې کوئ ځکه دا تاسې ورونه دي اول خو که کوښښ دا وشي چې داسې کسان پیدا شي چې هغوی خپل کورونه ورته ورکړي او په هغه باندې ورنه کړي په کرایه باندې همداسې یې ورکړي د یو څه وخت دپاره چې تر څو هغه پکې واوسېږي او که بیا چیرې داسې څوک وي چې مثال هغه کرایه نه پرېږدي خو کم از کم چې په کرایه کې موږ سره سهولت وکړي د مهاجرینو دپاره نو الحمدلله موږ ته هغه خپل لیست سره لیږلی ده د لیست مطابق خلکو چې کومې کرایې ټاکلې دي هغه بیخي مناسبې کرایې دي انشاءالله یعنې تقریبا ډېرې کمې کرایې دي چې یا 1,500 افغانۍ دي یا 2,000 افغانۍ دي دغسې په میاشتني ډول باندې تقریبا دغه چې هغه سرایونه دي چې هغه 8,000 او 10,000 کرایې به وي میاشتنۍ نو اوس هغه سرایونه چې دي تقریبا 1,000 1,500 2,000 پورې مثال دغسې دا کرایه موږ ته تقریبا یو 25 تر 150 کورو پورې
داسې کورونه په واک کې راکړي دي او یو 23 کورونه بیا د شهري صفا په سیمه کې چې هغه یې مفت خبره کړې ده چې دوی هم مثال دلته کولی شي راسي هغه د اوبو سیستم هم فعاله ده او کورم فعاله کورونه دي پکې تر یو وخته پورې مثال تر ژمي تر موسم او د پسرلي موسم چې ختمیږي تر هغه وخته پورې مثال د موقت په ډول باندې هغوی همکاري ته ټټر وهلی ده او وایي چې موږ انشاءالله آماده یو دې ته. نو دا تقریبا بعضې نور داسې کورنۍ په د شمولزو په ساحه کې زموږ سره یو تجار ورور خبره کړې چې هغوی هلته باوړۍ هم لري او غټه قلا لري چې په هغه کې ډېر کورونه اوسېدلی شي او داسې هم راته ویل چې زه تر 3 تر 4 کلو پورې د خپله ساحه مثال ورته ورکولی شم. نو بعضې تجاران ورونه هم راغلي دي او بعضې رهنما معاملات چې دي هغوی هم خپل کردار ادا کړی دی انشاءالله له هغوی نه مننه کوو الله دې ورته اجر ورکړي. کور مودن جناب معاون صاحب په ټوله کې دلته عام خلک په دې برخه کې څه کولی شي یعنې یوازې لاسنیوی د اسلامي امارت د دې تر څنګ د مؤسساتو او که د یو څو محدودو تجارانو او که نه عام خلک هم په دې برخه کې رول لري؟ په دې برخه کې باید ټول افغانان رول په صحیح طریقه باندې ادا کړي ځکه دغه مهاجرین چې راځي د افغانان دي او د موږ ورونه دي هغوی اوس په دغه وخت کې په ډېر بد حالات کې دي په اجباري ډول باندې دوی له دغه هیوادونو راشړل کېږي او راوستل کېږي حتی د دوی شتمنۍ او د دوی هر څه لوټ سوي دي. نو په دې خطر باندې چې له هغوی سره ښه لاسنیوی وشي د ښه لاسنیوي دپاره هر افغان ورور چې ده هر وګړی چې دغه کومک کولی شي همکاري ښودلی شي تر څو له دغه افغان مهاجرینو سره دوی په هغه خپل اندازه باندې څومره یې وس وي د خپل وس مطابق د همکارۍ او کومک وکوي. په ښار کې هټیوال هغوی ته مو دغه کمیټې ته دنده نه در کړې یا هم ستاسو د کمیټې په طرز العمل کې دا نه څه چې له دوی سره هم کمې غونډې وکړي چې مهاجرو ته مثلا شیان ارزانه ورکړي غوړي ارزانه ورکړي مثلا وړه ارزانه ورکړي تر کوم وخت چې د دې اړتیا پیدا کېږي تر ډېره خو یې تاسو په خپله لاسنیوی کوئ خو په ځینو مواردو کې اړتیا پیدا کېږي طبیعي خبر د ښار ته به وځي د هټیو څخه به یو څه رانیسي همکاري د دوی څخه نه ده غوښتل سوې؟ فی الحال موږ د تجارانو ورونو سره او د دکاندارانو سره او هټیوالو سره له دوی سره ناسته نه ده کړې خو په نظر کې لرو چې له هغوی سره ناسته وکړو په دغه راروانه هفته کې انشاءالله د ښاروالۍ د ښاروال صاحب په سرپرستي کې به انشاءالله دغه کار کیږي او کوشش کوو انشاءالله اوس هم په ټولو هټیوالو باندې او دکاندارانو باندې غږ کوو چې تاسې مهاجرینو ورونو سره په هر څه برخه کې مثال تر خپل وس مطابق کومک همکاري ورسره وکړي. جناب معاون صاحب مخکې تاسو د مرکې په جریان کې یادونه وکړل د ښارګوټي ده چې د مهاجرینو لپاره یو ښارګوټی تعین سوی دی ټاکل سوی دی د دغه ښارګوټي دپاره مو هغه سکیج او د دې میکانیزم او د دې تر څنګ د کومو مؤسساتو سره په دې برخه کې خبرې کړي تر څو پورې دوی ته د سرپناه ځایونه جوړ کړي او که نه تاسو په خپله په دولتي بودیجه باندې جوړوئ؟ دې دپاره مخکې ما خبره ورکوله چې دایمي اسکان کمیټه چې کومه ده د مهاجرینو دپاره چې جوړه سوې ده هغوی به په هغه ښارګوټو کې چې د مهاجرینو دپاره انتخاب سوي دي او ساحه ورته مشخصه وي په هغو ساحو کې یا په هغه ښارګوټ کې به هغوی ته نمرې ورکول کېږي او کورونه او دغه سیستم ورته برابریږي. موږ راځو د زابل ولایت ته د زابل په ولایت مرکز کې د مرکز په ساحه کې د مهاجرینو خپل ښارګوټی لرو چې د هغې سکیچ او هر څه اخیستل سوي دي او نقشه یې برابره سوې ده او ټول سیستم یې جوړ ده انشاءالله په راروان وخت کې انشاءالله امید لرو چې د اسکان دایمي اسکان کمیټه چې کومه ده چې هغوی په دې اړه باندې هغه خپل ټول تصمیمات او هر څه برابر کړي د خپل طرز العمل مطابق تر څو هغه مهاجرینو ورونو ته هغه نمرې ورکړي او هغوی دپاره بیا په آینده کې یو هغه کور جوړ شي او د هغه د اوسېدلو ځای جوړ شي. خو موږ دومره خبره کوو چې موږ له مختلفو مؤسساتو سره خبره کړې ده او په دې کې په مجموع کې امارت چې ده هغه ته ډېر متوجه ده مرکزي کمیټه چې ده هغه کوشش کوي چې تر څو مثال مؤسسات باندې دا کار وکړي د مهاجرینو ورونو دپاره دلته په هر ولایت کې هغه خپل ښارګوټي جوړ شي هغوی دپاره کورونه جوړ شي د هغوی دپاره ژوند زندګي دپاره هغه خپل سهولیات څومره دي پوه شو هغه ورته برابر شي. نو په دې هڅه کې ده او په عموم کې هم مجلسونه سوي دي او دلته په ولایاتو کې هم هر ولایت کې هغه خپل کمیټو کار کړی خو موږ هم د زابل په سطح باندې له مختلفو مؤسساتو سره خبره کړې ده انشاءالله د هغوی ته هم هغه هم راجلب کړي دي دې خبرې ته چې انشاءالله بعضې مؤسساتو
آمادګي هم ښودلې ده. انشاءالله امید لرو چې انشاءالله په راتلونکي کې به انشاءالله د دې دپاره کار وشي. دا ښارګوټي کې تاسې دومره ګنجایش لرئ چې ټولو مهاجرینو ته یوه نمره ځمکه ورسېږي؟ دلته چې کله دغه سروې مکمله پوره سي د مهاجرینو سي، موږ څومره مهاجرین دلته لرو د هغه مطابق چې اوس فلحاله چې څومره ښارګوټی ده هغوی ښارګوټي ته په کتو سره که چیرې مهاجرین زیاتېږي موږ نوره ساحه هم لرو، سپینه ساحه ډېره لرو چې فلحاله د زراعت مربوط ته، او بیا به انشاءالله په وخت تېرېدو سره او بیا د مشرتابه مقام لخوا هغه منظورېږي او بیا به انشاءالله بیرته هغه ښارګوټي ته ورکول کېږي تر څو دا ښارګوټی پراخ سي او د ساحه یې پراخه سي. موږ انشاءالله داسې ستونزه نه لرو، نه مشکل لرو په دې برخه کې. انشاءالله امید لرو چې انشاءالله دغه کوم ښارګوټی چې انتخاب شوی ده ورته اول به انشاءالله دا ورسي، که بیا کم هم راسي په څنګ کې ورسره ساحه لرو انشاءالله هېڅ مشکل نشته. کور مودن جناب امین صاحب خپل پیغام هم وړاندې کړي. زموږ پیغام دا د موږ افغانان وروڼه دي، د ما سره خپل یو فکر نه یو سوچ ده چې موږ باید خپل وروڼه چې دي له سوال نه راوګرځوو، سوال ته محتاج نه کړو او فقر ته محتاج نه کړو. نو په مهاجرینو وروڼو به مې غږ ده چې تاسې کوشش وکړئ چې له سوال نه ډډه وکړئ، ځکه هغه خپل مربوط مرجع ته ځان ورسوئ تر څو له تاسې سره هغه همکاري او کومک وکړي او داسې په بازار کې هر هټیوال ته ولاړ وي او د سوال لاس یې ورته غځولی نو د دوی ماشومان هم بده مخته کېږي او پخپله دوی او بل دا ټولنه هم ورسره خرابېږي. نو دا مې په ټولو مهاجرینو باندې غږ ده چې دوی کوشش وکړي چې هغه خپلو مراجعو ته دې مراجعه وکړي او ور دې سي ورته تر څو مثال د دوی لاسنیوی هم وسي او د دوی هغه خپل کار هم سوی. د زابل مرستیال والي محترم الحاج مولوي محب الله حماس، ډېره مننه کور مودن چې موږ ته وخت راکړي. خیر اوسي، جزاک الله. تاسو کور مودن درنو دوستانو له تاسو هم نړۍ مننه چې زموږ سره ملتیا وکړه. تر راتلونکي خپرونې مو پر دوی او بخښونکي خدای تعالی سپارو. الله مو مل، وخت مو په خیر.